سلامونه علیکم د قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا وحید تمهیدي د مدیریت د اساساتو دریم لیکچر ته حاضر شوی یم. راځو دې لیکچر کې موږ بحث کړی دوهم لیکچر و د آنلاین درسونو چې بحث هم د مدیریت علم ده که هنر په هغې بحث کړی و. بیا زموږ درس رسېدلی و د مدیریت دندې یا د مدیر بنسټیزې دندې څه شی دي، دې دندو باندې موږ څنګه کوو بحث کوو. مدیر او دندې څنګه مدیر چا ته ویل کېږي؟ مدیر په لغت کې اداره کوونکي او د کار چلوونکي ته وایي، او په اصطلاح کې مدیر هغه څوک ده چې د خپلې ډلې یا ټیم د کړنو مسؤلیت پر غاړه لري. هانري فاور لومړنی شخص و چې د مدیریت پورې مربوط څلور وظایف چې پلان نیول، تنظیمول، رهنمایي او کنټرول دی په ګوته کړل او موږ ته یې څنګه کړل روښانه کړل چې هر یو بحث بیا موږ جدا جدا د مدیریت بنسټیزې دندې څه دي. لومړی د پلان نیول دی، د اهدافو choose of goals څه شی دی. دوهم تنظیمونه، دریم استخدام یا سټپینګ، څلورم رهنمایي ده یا لیډینګ، پنځم کنټرولینګ ده، کنټرول یا نظارت کول. دا څلور پنځه برخې لري، مدیریت بنسټیزې دندې هم تشکیلوي. لومړی راځو پلان جوړونه څه ته وایي. لومړی بحث زموږ پلان جوړونه باندې ده یا لومړی بحث موږ پلان جوړونه څه ته وایي. د ادارې افرادو لپاره د اهدافو ټاکل، د دغو اهدافو لاسته راوړلو طریقې جوړولو او وړاندیز کولو ته چې څه وکړي، څنګه یې وکړي، کار کولو پلان جوړ کړو چې چیرته یې وکړي، یعنې ځای ورته تعین کړو، او کله یې وکړي یعنې وخت تعین کړو، او څوک یې وکړي. د کار اهل کار ته سپارل عبارت دی پلان نیولو یا پلان څخه. پلان جوړول ولې مهم دي؟ لومړی ګډون. پلان کې څوک ګډون کوي؟ څوک غواړي چې پلان جوړ کړي. دوهم د لارښوونې او مقصد احساس، څوک چې لارښوونه کوي د ده مقصد څه شی دی، احساس کوي. دریم هماهنګي په کومو برخو کې لري دوی یا نه لري، یو بل سره پلان جوړونه څوک کوي، آیا یو بل سره په کومو خبرو کې سره یو نظر لري یا که تفاوت لري. څلورم د دې کنټرول ده، ځکه پلان جوړول مهم دي. ګډون ده، لارښوونې او مقصد احساس ده، هماهنګي ده او کنټرول ده. دوهم تنظیمونه یا سازماندهي، بشري، فزیکي، مالي منابع په سمه توګه باندې ځای پر ځای کولو پروسې ته تنظیمول وایي. یا تنظیمونه عبارت ده له د اړتیا وړ فعالیتونو پېژندنه او جوړونه. اړتیا وړ فعالیتونه باید موږ لومړی وپېژنو چې اړتیا وړ فعالیتونه څه شی دي، کوم اهداف موږ لرو، د هغې دپاره کوم فعالیتونو ته ضرورت دی، د هغې پېژندنه، او بیا هغې نه وروسته د هغه جوړونه ده. کله چې فعالیت وپېژنو چې دغه فعالیت د دغه اهدافو لپاره ضرور ده، بیا د هغه جوړونه په منظم ډول څنګه کوو، دا تنظیمونه کړه. دوهم د هغو فعالیتونو یو ځای کول چې د موخو د لاسته راوړلو لپاره ورته اړتیا شته. د هغو فعالیتونو یو ځای کول چې د موخو د لاسته راوړلو لپاره ورته اړتیا شته. کومې موخې چې موږ ټاکلي هغه لاسته راوړو، د هغې لپاره کوم فعالیتونو ته ضرورت دی، هغه به موږ څنګه کړو، یو ځای کړو. کوم فعالیتونه موږ په بر کې نیسو تر څو پورې موږ اهداف په ښه ډول څنګه کړو، لاسته راوړو. دریم یو مدیر یا ادارچي چې د ډلهییز فعالیت تخصص لازم واک ورکړل شوی وي. کوم ادارچي چې موږ ټاکو یا کوم مدیر چې تاسو ټاکئ، هغه باید څنګه تخصصي واک ولري چې کوم واک څخه څنګه استفاده وکړي او څنګه د کوم اهدافو ته چې موږ پلان لرو ترلاسه کړو هغې ته څنګه ځان ورسوي، او د دې واک ولري چې دا څنګه فعالیتونه تخصصي فعالیتونه سره یو ځای کړي تر څو اهداف طرف ته موږ لاړ شو یا مخکې شو. اداره کې د فعالیتونو د یووالي او جوړونو زمینو منځته راوړنه ده، که په عمودي توګه وي یا افقي توګه سره وي. نو موږ د اداره کې د فعالیتونو د یووالي او جوړونو زمینو منځته راوړنه کې دا اصل هم په پام کې نیسو. دریم راځو ګمارل یا استخدام یا سټپینګ ده. سټپینګ ته موږ بحث کوو. سټپینګ موږ په دندو کې یا وظایفو کې یادونه وکړه چې ګمارل یا استخدام یا سټپینګ څه ته ویل کېږي. د تشو ځایونو ډکول، د
د کسانو راجلبول یا نیولو، تبدیلولو، رتبه ورکولو پروسې ته استخدامول یا سټفینګ وایي. یا د ادارې په جوړښت او تشکیل کې د خالي بستونو ډکول او ډکې ساتنې څخه عبارت. د انساني ځواک د اړتیاوو پیژندنه. د انساني ځواک د اړتیاوو پیژندنه د موجوده غړو څېړنه، ټاکنه، ګمارل، زده کړه او ارزونې څخه عبارت. درې قسمه تعلیم کولی شو یا درې قسمه ولی شو: تشو ځایونو ډکول، د کسانو راجلبول یا نیول، تبدیلول، رتبه ورکول پروسې ته استخدامول وایي. او یا دوم تعریف چې موږ کوو یا د ادارې په جوړښت او تشکیل کې د خالي بستونو ډکول او ډکې ساتنې څخه عبارت ده. د انساني ځواک د اړتیاوو پیژندنه د موجوده غړو څېړنه، ټاکنه، ګمارل، زده کړې او ارزونې څخه عبارت ده. څلورم، مشري یا رهبري یا لیډینګ یا رهنمایي څه ته وایي؟ د افرادو بیدارول، تشویقول، رهنمایي کول، روزل او ښه چلند ورسره کول پروسې ته رهبري یا مشري. له پړاوونو د وګړو په ډله ییزو فعالیتونو اغېزې اچونې څخه عبارت ده چې په معین او ټاکلي وضعیت کې د موخو د معلومولو لپاره مرسته کوي. په مشري کې په نورو باندې نفوذ لرل په هغه ډول چې هغوی د موخو د لاسته راوړلو لور ته وباسي د ډېر ارزښت لرونکي دي. پنځم راځو وروستی مرحله ده چې دا زموږ هغه کنټرول بس باندې نیسو. کنټرول څه ته وایي؟ د لاسته راوړل شویو شیانو مقایسه کول، د ورکړل شویو پلانو سره د مشکلاتو او مزاحمتونو پیدا کول او د هغې لپاره سمه او مؤثره د حل لارې چارې برابرول تر څو وکولی شو خپل اداري اهداف د پلان مطابق لاسته راوړل. دې پروسې ته کنټرولول وایي. یا کنټرول له هغه پړاوونو څخه عبارت ده چې د ترسره شویو فعالیتونو پر اساس د پلان ایښودنه یا پلان جوړونې فعالیتونه تر غور او برلاسۍ لاندې نیسي. کوم چې موږ پلان کې کوم موارد لرو یا کومې برخې موږ لرو، نو کوم اهدافو دپاره چې موږ پلان کې کوم فعالیتونه ذکر کړي دي، د هغې دپاره چې شی کوي بررسي کوي، هغه ګوري چې آیا دا د پلان مطابق روان دي که نه دي روان، آیا د کار د اهدافو په ترلاسه کولو لپاره کوم پلان چې موږ جوړ کړی هغه مطابق دی که نه ده. دې ته کنټرول. د کنټرول اهمیت څه شی ده؟ کنټرول اهمیت سازماني موخو ترلاسه کول. سازمان چې کومې موخې ټاکلي یا تعین کړي دي د هغه ترلاسه کول په اسانۍ سره کنټرول سره کېږي. کنټرول دا چک کوي، ګوري چې آیا دا سازمان د موخو سره مطابق دا پروژه یا دا کار روان ده یا نه ده روان. د ټاکل شویو معیارونو اړوند قضاوت، آیا کوم معیارونه چې ذکر شوي دي آیا دا فعالیت د کارونه د ټاکل شویو معیارونو په اساس دي او که نه. سرچینو په اغېزمن ډول کارول، کومې سرچینې چې موږ ته راکړل شوي په واک کې آیا هغه په اغېزمن ډول کارول کېږي یا استفاده ترې کېږي او که نه کېږي. کارمندانو درست شکل هڅونه، کارمندان دې ته وهڅول شي تر څو کوم اهداف چې موږ ټاکلي کارمندان په درست ډول باید وهڅول شي تر څو دوی تشویق شي چې کوم اهداف موږ لرو هغه سازمان په اسانۍ سره ترلاسه کړي یا لاسته راوړي. نظم او ډسپلین رامنځته کول، نو دا هم یو اهمیت کېدی شي د کنټرول. آیا دغه نظم ډسپلین په ساحه کې مراعات کېږي یا نه مراعات کېږي؟ دا هم په اسانۍ او بل اهمیت د کنټرول چې ده هغه همغږي ده په عمل کې اسانه. د کنټرول محدودیتونه هم شته. کنټرول محدودیتونه څه دي؟ د کنټرول محدودیتونه غوره معیارونو ټاکلو کې ستونزه ده، بهرنیو فکټورونو نه کنټرول ده، د کارمندانو مقاومت ده، لګښتونو زیاتوالی چې دغه مهم فکټورونه دي چې د کنټرول محدودیتونو باندې بحث کوي، یعنې د کنټرول محدودیت سبب ګرځي یا باعث ګرځي چې غوره معیارونو ټاکلو کې ستونزه ده. که چېرته غوره معیارونه ټاکي او د هغې سره لکه خلاف د معیارونو واوسي نو بیا له ستونزې پیدا کېږي. بل دا ده چې د بهرنیو فکټورونو ته نه کنټرول ده، د بهرني فکټورونه هم مداخله کوي. د کارمندانو مقاومت ده، مقاومت بعض وخت کارونه د پلان مطابق نه وي، لږ کګلیچ لري، هغه په دې اساس باندې هغوی مقاومت کوي، دفاع ترې کوي او که چېرته دا کارونه بېرته درسره کېږي د لګښتونو زیاتوالی څنګه کېږي؟ زیات کېږي. د لګښتونو زیاتوالی هم شته. صحیح ده. بیا راځو د مدیریت دندې، د مدیر دندې
مدیریت دندې موږ وپېژندلې. اوس راځو د مدیر دندې څه شي. پلان جوړونه ده، تنظیمونه ده، کارګمارنه ده، لارښوونه ده، همغږي کول دي، راپور ورکول دي، بودیجه بندي ده، چې دغه بخشونه موږ څه دي د مدیر دندې دي یا دغه بخشونه د مدیر دندو پورې اړه لري. دا و زمونږ د دریم آنلاین لیکچر. راتلونکی لیکچر بحث به زمونږ په د مدیریت رول او نقشونو باندې وي انشاءالله. نو تاسو ته ښې چارې